بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب العربية بين يديك، الوحدة الثامنة، أتم وحدة، أتم برخة، پنځه څلوېښتم نمبر درس دی. 109 نمبر صفحې ته رسیدلي یو. التراکیب النحویه، نحوي جوړښتونه دي نن. لومړی تمرین دی: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره سوال او جواب تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. دوه زده کوونکي خپل منځ کې سره خبرې کوي. ګورئ دلته سات دی او هغې کې دغه د سات ستنې یا یو ملګري چې ویل عقربونه یا بجې چې دي دا معلومې دي. نو د دې ځای نه وګورئ سور کړی دی. د دې ځای نه تر دې ځای پورې څو ساعته دي؟ د 12 نه تر دومره بجو پورې 8 ساعته دي. نو پوښتنه ترې کوي چې ته په ورځ کې څو ساعته کار کوې؟ په ساعت کې چې څومره ساعتونه ښکاري همغه ساعتونه تاسې ښایي چې دومره ساعته کار زه کوم. کم ساعتا تعمل في اليوم؟ په ورځ کې څو ساعته کار کوي؟ کم ساعتا څو ساعته تعمل کار کوي في اليوم په ورځ کې. أعمل کار کوم 8 ساعات 8 ساعته في اليوم په ورځ کې. أعمل 8 ساعات في اليوم په ورځ کې 8 ساعته کار کوم. د ورځې 8 ساعته کار کوم. هر رقم چې پښتو کې را جوړوئ غلطه نه ده. نو دغه ساعتونه تاسې معلوموئ بیا جواب ورکوئ. راځو تمریناتو ته. دغلته اوس تاسې دغه تر دا 4 مثالونه زه حلومه او دغه د 5 نه تر 8 مثالونو پورې تاسې حلوئ. 1. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 3 ساعات. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 4 ساعات. كم ساعة تعمل في اليوم؟ 3. دا دریم مثال دی. أعمل 5 ساعات في اليوم. 4. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 6 ساعات. 5. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 7 ساعات. 6. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات. دا نور 2 مثالونه بعد تاسې حل کړئ. انتقالي ګو التدريب الثاني، دویم تمرین ته. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره سوال او جواب تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. دلته وګورئ مثال کې 5 أطفال. اطفال جمع ده، طفل مفرد ده. طفل یعنی ماشوم، اطفال ماشومان. 5 أطفال 5 ماشومان. سوال دا دی چې کم، سوال دا سره جوړ چې څو ماشومان لري؟ جواب به یې داسې وي دلته چې څو دي وایي چې زه دومره ماشومان لرم. کم طفلا لک، څومره ماشومان لري یا څو ماشومان لري. حتی ویلی شو څو بچیان لري. لی 5 أطفال، زه 5 ماشومان لرم. راځو لاندې مثالونو ته. دغه مثالونه حلوو. یو څو زه حلوم، یو څو تاسې ته پرېږدم. او که ټول تاسې حل کوئ ویډیو سټاپ کوئ خو بیخي بهتره خبره راځي. کم طفلا لک؟ لی 3 أطفال. څو ماشومان لري؟ زه 3 ماشومان لرم. کم طفلا لك؟ څو ماشومان لري؟ لی 4 أطفال. زه 4 ماشومان لرم. کم طفلا لك؟ لی 6 أطفال. کوم یو چې لولم ګورئ هغې سره د موس اشاره کوم. کم طفلا لك؟ لی 7 أطفال. 7 ماشومان لرم. کم طفلا لك؟ لی 8 أطفال. كم طفلا لك؟ لی 9 أطفال. 9 ماشومان لرم.
دا و 109 نمبر صفحه. انتقالیږو 101 نمبر صفحې ته. التدريب الثالث: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کړه خپل ملګري سره لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال کې وګورئ دلته لیکلي طبيب، ډاکټر، دلته نرس لیکلی، هلته فارماسیست لیکلی، فرض کړه دلته طیار لیکلی دی. نو دا طیار او دا ټول به تاسې جمله کې جملې به ورته برابروئ. خو څنګه جملې به برابروئ؟ جملې داسې جوړوو چې طبیب ډاکټر، دلته به وایو ته څه کار کوې، څه دنده لري یا څه مصروفیت لري که نه. اب ورته وایي زه ډاکټر یم یا زه د ډاکټر په حیث دنده پر مخ وړم. ماذا تعمل؟ څه کوې؟ اعمل طبیبا، زه ډاکټر یم یا د ډاکټر په حیث کار کوم. داسې جملې به را جوړوئ. دلته ممرض، د معنا خو به مې انشاءالله ویلي، ممرض نرس، صیدلي فارماسیست یا هغه دواسازي چې ورته وي دواخانو والا چې وي، طیار پیلوټ، مدرس ښوونکی، مهندس انجینر، معلم ښوونکی. ممرض: ماذا تعمل؟ أعمل ممرضا. ماذا تعمل؟ أعمل صيدليا. ماذا تعمل؟ أعمل طيارا. ماذا تعمل؟ أعمل مدرسا. ماذا تعمل؟ أعمل مهندسا. ماذا تعمل؟ أعمل معلما. دلته یوه نقطه د یادولو وړ بولم، هغه دا چې د مدرس او معلم یا پښتو کې د استاد، ښوونکي او معلم ترمنځ فرق څه دی؟ استاد او معلم یا مدرس او معلم یو څه اندازه فرقونه لري او ډېر غټ فرق لري. هغه دا دی چې هر مدرس یا هر استاد معلم نشي کېدلی او هر استاد یو کامیابه معلم نه وي، او هر معلم چې دی هغه مدرس یا استاد دی. مدرس چې دی یا استاد چې دی دا یو خاص مضمون زده کوونکو ته ور انتقالوي، یوه خاصه محتوا زده کوونکو ته ور انتقالوي. مثلا د ریاضیاتو استاد کېدی شي او د ساینس معلم کېدی شي. یعنی مدرس یا ښوونکی چې دی دلته استاد چې ورته وایو مدرس یا استاد، دا یوه خاصه محتوا زده کوونکو ته انتقالوي او ډېر څه په بر کې نه نیسي. اما معلم چې دی، معلم ډېر پراخه مفهوم لري. معلم هر څه کې چې ستا مرستندوی وي، ستا ګاید وي، ستا لارښود وي، هغه معلم دی. معلم پلار هم کېدی شي چې هغه هر اړخ کې ستا ښوونکی دی، هم مربي دی، ستا تربیه درکوي، هم زده کړه درکوي، هم ادب درښیي، هم تجربو نه دی د خپلې تجربو نه تا ته زده کړه درکوي. دا معلم دی. معلم هر هغه څوک دی چې هر اړخیزه وي. یو مشر ورور معلم دی او ښه ملګری معلم کېدی شي. یعنې معلم ستا 100% هغه کوم زړه سوان دی چې څوک دی په هر اړخ کې صرف یو خاص محتوا په نظر کې نه نیسي چې همغه زده کړه او همغه وخت او همغه هر څه ختم شي. نه، معلم پراخه مضمون دی، پراخه محتوا لري. ټول عمر، شپه، ورځ، هر وخت 2 ساعته 4 ساعته هر وخت ستا هغه کوم ګایډنس یا د هغه لارښوونې چې وي همیشه ستا په خدمت کې وي. انتقالیږو. التدريب الرابع، 4م تمرين: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. الشركة، دلته نو مختلف ځایونه دي، دلته مثالونه باید داسې جوړ کړو چې چیرته کار کوي. زه په شرکت کې کار کوم، دلته الشرکه ده که نه. دلته المستشفى ده، هسپتال، الجامعه پوهنتون، المکتبه کتابخانه، کلیة الطیران د پیلوټۍ پوهنځی، کلیة الهندسه د انجینرۍ پوهنځی، کلیة الصیدله د فارمسۍ پوهنځی. نو دلته ته وایې چې ته چیرته کار کوې؟ زه په فلانکي ځای کې کار کوم. الشركة: أين تعمل؟ أعمل في الشركة. أين تعمل؟ أعمل في المستشفى.
أين تعمل؟ أعمل في الجامعة. أين تعمل؟ أعمل في المكتبة. اوس دلته یو خبره بله ده چې دا مثالونه درې وړه تاسې حلوئ، خو داسې نه حلوئ لکه ما چې حل کړم. ما خو صرف دومره وویل چې أين تعملو؟ أعمل في المستشفى. تاسې به څه وایئ؟ دا أين تعملو د دې معنا به وکئ، بیا به ووایئ أعمل في كلية الطيران. یا دلته کولی شئ چې داسې ووایئ أين تدرسو. صحیح ده؟ ځکه د پیلوټۍ په پوهنځي کې خلک کار هم کوي، ځکه یو څوک چې استاز وي، یو څوک چې فاینانس وي، مالي مسؤل وي، هغه کار کوي او زده کړه هم کوي. تاسې دواړه استعمالولی شئ دلته. نو معنا یې هم کوئ، اول د سوال معنا کوئ، بیا د جواب معنا کوئ او دا درې واړه مثالونه تاسې حلوئ. 101 نمبر صفحه پورې مې درس ویلی. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.